د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو تاسو سره د ګل چاحت یو نوی لایو ویډیو شریکوم چې هغه پکې ځان ډیر زیات شرمولی دی. ځان یې ځکه شرمولی چې د ټولو نه اول خو هغه سر هم کټه کړی و، وړوکې اختۍ دي اوس، او د ده د بې شرمي ځکه ده چې د اذان یو ټیک ټاکر دی، یو ښکلی هلک دی، هغه سره یې ګپ شپ لګولی په دې ټیک ټاک کې، او نورې ورسره هم ډېرې بې شرمیانې کړي، ډېرې بې حیایانې کړي دي چې هغه هر څه موږ راغیستې تاسو سره بې شریکوو. خو دا هر څه نه وړاندې که تاسو سره ماشومان وي نو ماشومان دا ویډیو مه ګورئ. دا ویډیو موږ د غټو دپاره جوړه کړې چې تاسو د دې ویډیو نه څه زده کړه وکئ او تاسو د دې ویډیو په حقیقت باندې پوه شئ چې موږ ویل څه غواړو، زموږ مقصد څه دی. درنو دوستانو، دوی دواړو چې کله لایو ویډیو کوله، په لایو ویډیو کې دوی یو بل سره ګپ شپ لګولو. د ګپ شپ لګولو په دوران کې دا ورته کله وایي چې ته زما زوی، یعنې دا هجړه چې کوم دی دا ورته کله وایي چې ته زما زوی، او کله ورته وایي چې ما سره واده وکړه. نو هغه هم ورته وایي چې که ته د واده پروګرام را جوړوې، یعنې که واده کوې نو ما پسې انویټیشن راولېږه او ما پسې دعوتنامه راولېږه چې زه هم جرمني ته درشم. کیدای شي دا هجړه ګل چاحت چې کوم دی دا نن سبا په جرمني کې وي، نو د دې وجې نه چې کله ورسره دا ګپ لګوي نو دوی په خپل منځ کې ډېرې مختلف قسم سپکې لهجې هم استعمالوي. نو دا ویډیوګانې چې دي ټول خلک یې په ټیک ټاک باندې ګوري. دا هجړاګان چې کوم دي دوی هسې هم ځان سره د ښایسته هلکان بېلارې کړي دي، ځکه چې دا ښایسته هلکان هم دوی غواړي چې دوی هم د هجړاتوب اړخ ته راشي. ګل چاحت چې و د په تبلیغ کې هم وخت ولګولو، خلکو په منبر باندې هم کېنولو، په منبر باندې به یې د خدای او د رسول خبره هم کوله. بیا د پسې یو څه کسانو سپکې او سپورې خبرې هم وکړلې چې موږ هم د هغې په خلاف ویډیوګانې جوړې کړې چې یاره دا یو تبلیغي دی. اگر که مخکې هجړه اوسې تبلیغ ته مخه کړې ده نو د سپورټ کول پکار دي، خو د هغه د تبلیغ لمنه هم ونه نیوله او د هر قسم بې شرمیانې وکړې. نو الله تعالی دې ده ته بیا هم هدایت وکړي، خو دا په یو داسې لاره باندې سر شوی دی چې یو ډېره سپکه لاره یې رانیولې. نو الله تعالی دې د ده سره پوه شي، ځکه چې دوی دین پسې هم یو قسم خندا وکړله او نن سبا پښتانه هم بېلارې کوي.